جنواري سپیکس نه د اسیا غټ جام نه مخکې یو وړوکی د کتولي فاینل کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه. دا دومره غټه خبره نه، ټول انعام یې 1500 روپۍ و. د پاکستان میروانو ته د مبارکي. اوس که بعضې د افغانستان فین شروع شولې چې الله بس ټیم پسې خبرې شروع شي، وروره دا وخت د خبرو نه دی. 2 ورځې وروسته ایشیا کپ دی، هغلته زموږ نظر دی موږ خپل ټیم غواړو چې پوره سپورټ کو. نه مې ستا لایک پکار دی، نه مې ستا فالو په دې باندې پکار ده. یو کال مخکې مې درته ویلو چې کریم جنت داسې پلانکای داسې او ما هغه شی را روان دی. نو اوس دا وخت نه دی، اوس د دې وخت دی. هغه پاکستاني چې څنګه کوي تم هارو تم جیتو یا هارو هم تمہارے ساتھ ہے. نو افغانستان ټیمه که ګټي که بیلی، اوس دا وخت د دې نه دی. اوس د ایشیا کپ کې د فل سپورټ وخت دی. وای زوړ مولا زړې تراوی ګورئ. بعضې خلکو یې چې ولا څنګه لاین اپ بدلای په دې فاینل کې. نو ګوره د پیچ ته په کتو سره که نه چې زه دلته ناست یم په لاس انجلس کې، موږ هم های لیول کوچینګ کړی. جانتن ټراټ نه هماغې لیول کې نه یو، کم هم تېنې نه یو. موږ هم پوهېږو په کرکټ باندې، مګر موږ هغه د شینوان سټایل دغه خوښېږي. شینوان چې و هغه به هغه آوټ اف د باکس دغه کس و. ګوره اول ځل آی پی ایل چې و راجستان رویلز ګټلی و، د ده په کپتانۍ کې بهترین دغه و. موږ دغسې کسان بعضې خوښېږي چې دغه چې داسې بس بعضې ځای کې داسې د پیچ کنډیشنز هر څه ته کتو مطابق چینجز کوي. پاکستان صرف شاهین افریدي لوبولی او حارث رؤوف یې ډراپ کړی، ابرار یې لوبولی. ګوره هغه هم ورته دغه وکړه، خو محمد نواز ورته بهترین بالینګ وکړه. څنګه بالینګ چې محمد نواز وکړه، اول خو ګوره افغانستان همیشه دغه شی ډېر خراب دی چې موږ باید ټاس وګټو، اول بیټینګ وکړو. که چېرته موږ ټاس بایلو، موږ نه 50% میچ لاړ شي او بیا چې اوپنران لاړ شي 50 نور پسې هغې نه لاړ شي، نو موږ همداسې خیر ته کینو. دا شی ولې دا شی ځکه چې موږ ټول ډیپینډنټ یو په ټاپ اورډر باندې. زموږ میډل لوور اورډر ټول چې دي هیڅ هسې که څوک دا ښه دی دا ښه دی، خو زما په نظر باندې هغه کیلیبر کې نه دي په کوم کې چې موږ د افغانستان ټیم غواړو. نو ځکه موږ تاسې تېره ویډیو وګورئ، ویلو چې صدیق اتل او ابراهیم زادران دی اوپننګ وکړي. کریم جنت چې خامخا لوبی نو وان ډاون یې واچوه، وروره نمبر 4 ګربز واچوه. دغسې لاین اپ مې دغه کړی په کار. خو دا ده دا کوم دغه حالاتو ته چې زه ګورم، ګوره عظمت الله عمرزي باندې ته یو اوور وکړې نو دومره ډېر راونډرانو ضرورت نشته. دې په ځای بعضې خلک یې والله یاره هغې سره څنګه نور رحمان سالډ ډیفنس یې لرو. په داسې پیچ باندې سالډ ډیفنس کوه او لوز بال وها. په دغسې پیچونو باندې دغسې پلیران چې چا ډیفنس ښیي او د سپین ټیکنیک هغه پلیر چلیږي. نو وفي الله ترخیل دا باید په سی سکواډ کې راواچي او هغه بل نور رحمان په ریزرف کې راواچي ایشیا کپ لپاره. دغه مور نه هیله دا باقي گیم دی. کرکټ کې دا راځي هیڅ خبره نشته، کله به بیلو کله به ګټو، ناٹ ا بگ ډیل. ان شاء الله افغانستان will come back.